او بیا محترمو پنځمه خبره کوم زما موضوع سره تعلق ساتي. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي قرآن د حاکمیت د پاره راغله دی. قرآن به حاکمی، قرآن په هیڅ میدان کې محکوم جوړېدل نه قبلای. قرآن په هیڅ میدان کې محکوم جوړېدو ته تیار نه دی. امام اعظم رحم الله فرمایي مخکې چې ولاړ دی د مثال د حاکم دی، شاته چې ولاړ دی د مثال د محکوم دی. دیو جن قرآن روست خلکو له اجازت نه ورکړي چې تاسو ر قرآن قرات وکړي. قرآن حاکم له اجازت ورکړي چې تر قرآن قرات وکړه. محکومین قرآن د قرات نه منع کړو. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. برال محترم دلائل تنظم د صحابه په توجات کې وګورئ یو لوی ذخیره ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له یو کس راغی، ویل کې یو کس امام پسې ولاړ دی سورې قرات کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عجیب جواب ورکو، ویل چې چرته زما وسوره سیدو لقلات السنتهم جواب یخن روبا سم، جواب یخن روبا سم. دغرنګ محترمو عمر فاروق رضی الله عنه یو کس راغی، عمر فاروق رضی الله عنه یو کس راغی، امام پسې یو کس ولاړ د قرات کوي. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل زما زړه غواړي مول افاه ترابن چې خله د خاورو نه ډک کړي شي. زید ابن ثابت رضی الله عنه یو کس راغی، هغه ورله فتور له جواب ورکو، ویل زما زړه غواړي چې دې سړی خله د سکرونه انګار نه ډک کړي شي چې دې خله نشي خوځولای. زید ابن ثابت رضی الله عنه دویمه فتوا ده، دې سړی سنت طریقه خطا کړه. علی رضی الله عنه فرمایل قد اخطا الفطره، کم سړی چې امام پسې ولاړ قرات کې د سنت طریقه د نبی علیہ السلام خطا کړه. دوی محترم استادونو ته پوښ کی خلاص صلات الا بفاتحه الكتاب، لا صلات الا بفاتحه الكتاب، بغیر سورہ فاتحه نه مونږ نه کیږي. د دې حدیث څه مطلب دی؟ د دې حدیثو څه مطلب دی؟ مونږ وایو د حدیث هغه مطلب دی چې کوم د نبی علیہ السلام صحابه بیان کړی دی. تاسو توجه شته تنگ شوی خو نه وي، ما خبري جواب برکوي متوجه به اوسئ. څوک بزي څوک برازي، څوک بزي څوک برازي، تاسو توجه به ماته ان شاء الله. ټیک ده، زه اخیره نه خبرې کوم ان شاء الله 15 منټو کې خبر راغونډوم. د دې حدیث مطلب سره مونږ وایو د حدیث مطلب اقره چې کوم د نبی علیہ السلام صحابه بیان کړی دی. مونږ وایو په سنی او وابی کې فرق دی. سنی هغه سره دی چې د حدیث د پیغمبر بیان کی تفسیر او معنا او مطلب د صحابي نه واخلي. مونږ وایو سنی هغه دی چې د حدیث د محمد رسول الله بیان کی د فهم د صحابي بیان کی هغه حدیث باندې د صحابي د فهم مطابق عمل وکي. مونږ وایو وابی هغه دی چې د حدیث د محمد رسول الله بیان کی حدیث د محمد رسول الله فهم د وابی دیته ویل کېږي وهابیت. ها حدیث د محمد رسول الله فهم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه په دې باندې عمل کول دیته ویل کېږي سنی. غیر مقلد د مونږ وایو د حدیث هغه مطلب غوړه دی چې کوم د نبی علیہ السلام صحابه بیان کړی دی. د نبی علیہ السلام صحابه د دې حدیث مطلب څه بیان کړی دی؟ موطا امام مالک سپش پکش بیتا عبد الله ابن جابر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت دی. دی وای دا حدیث په باره د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي. موطا امام مالک صفه اتش بیتا 68 باندې روایت دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما. دی فرمایي دا حدیث په باره د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي. د حدیث خپل راوی د صحابه شاګرد سفیان ابن عیینه رحم الله ابو داود شریف جل 1 صفحه 126 یوسل شپږش باندې روایت دی. سفیان ابن عیینه فرمایي هاذا لمن یصلی وحده، دا حدیث په باره د هغه چا کې دی چې یوازې مونږ کوي. مونږ وایو د حدیث هغه مطلب دی چې کوم د نبی علیہ السلام صحابه او د صحابه شاګردانو تابعین بیان کړل. بهرحال محترم زما موضوع دا نه ده، مارز دا کو یو ډله اگر پاسره چې دیو د الله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیثو نه دغه مطلب واغستو، دغه مطلب بیان کو چې د قران مجید د آیاتونو د هغه مفهوم نه انکار لازم شو کم چې د نبی علیہ السلام صحابه بیان کړل. دوی مډل هغه محترمو مختصرا مثال ویم جی، دوی مډل هغه دا چې هغه د قران مجید د آیاتونو دغه مفهوم واغستو چې باغ سره انکار لازم شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیثو نه. تاسو لږ نظر وکړئ جی، زمونږ د اهل سنت والجماعت اجماعی اتفاقی مسله ده انبیاء باندې دنیا کې مرګ راغله ده. انبیاء باندې دنیا کې په عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله ژوندې اسمان ته چوت کړی دی. قیامت ته نږدې به راځي، په هغه باندې به مرګ راځي. مرګ د ټولو انبیاء د پاره دا د قرآن مجید د نصوصونو ثابت دی. انکار د مرګ نه کفر دی.
احادیث سره دویمه عقیده زمونږ د اهل سنت دا ده د مرګ نه وروسته انبیا خپل قبرونو کې په برزخی حیات سره ژوندي دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي مبارکي ته څوک نږدې ورشي، څوک درود و سلام لولي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه په خپل اورم، څوک چې د لری نه ولولي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسول کیږي. دا زمونږ د اهل سنت نظریه ده، دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل قبر مبارک کې ژوندې ده، قبر ته چې څوک نږدې ورشي درود و سلام لولي، نبی علیہ السلام فرمایي سمعته زه په خپل اورم، ومن صلى علی نائیا ابلغته، څوک چې لری لولي پاکستان هندوستان بل ځکه لولي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسول کیږي. او دې عقیده باندې 43 احادیث راغلي دي. څومره احادیث؟ 43 احادیث راغلي دي. یو حدیث ته دې مضمون راغی، امام بیهقی رحم الله حدیث نقل کو، امام سیوطی رحم الله په الحاوی للفتاوی سپسو کې وای دا حدیث حد تواتر ته رسیدلی، تواتر معنوي. حدیث کې سراله الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، انبیاء خپل قبرونو کې ژوندۍ منځونه کوي، انبیاء خپل قبرونو کې ژوندۍ څه کوي؟ منځونه کوي. مسلم شریف جلد نمبر 1 کې حدیث راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ز تیر شم مررت زمو تیر شما علی موسی، زره موسی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر په خوا تیر شما، وهو قائم یصلی فی قبره، موسی علیہ السلام خپل قبر کې ولاړو سه کوله منځه کو. یو ډله را پاسره د دې احادیثونو انکار وکړو. موږ ورته تاسو د انکار وجه سره د دې عقیدې نه د انکار وجه سره تاسو د دې احادیثونو د انکار وجه سره دی وې د الله د قران نه خلاف دي. د احادیث مونږ ځکه نه منو، مونږ وې د الله د قران د کم آیات نه خلاف دي. دی ویل قرآنی مجید کې راځي، قرآنی مجید کې رب العالمین فرمایي واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، عبادت کوه د رب خپل تر دې چې مرګ راشي تاسو. د آیات نه معلومه شو چې مرګ نه وروسته عبادت نشتی، د آیات نه معلومه شو مرګ نه وروسته عبادت نشتی، حدیث نه معلومیږي چې مرګ نه وروسته عبادت شته. نصوصو کې ټکراو راغی، لہذا موږ د دې قسم احادیثو نه انکار وکړو ځکه چې قرآن نه خلاف دي. نعوذ بالله. موږ وی نه د قرآنی مجید د آیات د دې احادیثو نه انکار، دې احادیث سره ټکراو نشتی، ستا فهم غلط دی. ما وی د دې قسم احادیثو نه خو به انکار وکي، خو ها د هغه متواتر احادیثو سره بسکه د معراج شپه ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام دی، باقی انبیاء سے مقتدیان دي. نبی علیہ السلام دنیاوی ژوند کې دی، ها باقی انبیاء در مرګ نه وروسته راغلي دي کنه دي؟ منځ عبادت دی کنه دی؟ منځ عبادت دی کنه دی؟ دا ثابت شو. ردی احادیث نے انکار وکوي روابود ربک حتی یاتیک الیقین نه خلاف دا. ماوی ترمذی شریف دویم جلد کتاب التفسیر کی امام ترمذی رحم الله حدیث نقل کی سورۃ الملک دلان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه یو ډله لاړه، یو ځکه خیمه لګولې ده، هغه ځکه قبر د صحابه ته علم نشته، د قبر نه تبارک الذی سورۃ الملک आवाज راځي، تاسو نه تاسو کوم تلاوت عبادت دی کنه دی؟ د دین انکار وکا، د دین انکار وکا ولید وعبد ربک حتی یاتیک الیقین نه خلاف دی. هغه احادیث ګڼ دي، هغه نه پیش کوم. زم په خپل د الله د کتاب نه انکار لازمیږي. تاسو نه تاسو کوم جی قرآنی مجید کې الله رب العزت فرمایي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. جنتیان چې جنت تلاړ شي دیوبد الله حمد بیانې، ذکر وکي. ذکر عبادت دی که عبادت نه دی؟ انکار وکړه قرآن د آیات نه، ولید وعبد ربک حتی یاتیک الیقین نه خلاف دی. زم د دین خلاف نه دی. زمون اکابر وای د قرآنی مجید مفهوم په خپل ځای، احادیثو مفهوم په خپل ځای، دواړه په خپل ځای حق دی، یو بل سره هیڅ ټکراو نشته. احادیث د نبی علیہ السلام د قرآن د پر شرح ده. د آیات مبارکه کې د تلذذی عبادت په دې کې د تکلیفي عبادت نفي ده، د مرګ نه وروسته تکلیفي عبادت نشته. انسان مکلف دی، د بالغ دی، عاقل دی، مسلمان دی، د مکلف دی، ورځې په 5 منځونه کوي. کده ونه کې مؤاخذه به کیږي د الله تعالی طرف نه. کال کې به رمضان مبارک میاش روزي نسی، کده هغه ونه نسی د رب العالمین د طرف نه مؤاخذه کیږي. د آیات مطلب او مفهوم داله چې مرګ نه وروسته تکلیفي عبادت نشتا. کوم احادیثو کې چې عبادت اثبات دی، هغه کې د تلذذی عبادت اثبات دی، د تکلیفي عبادت اثبات نشتی. آیاتونه په خپل ځای، احادیث په خپل ځای. خو هم ویلو محترمو، ما ویلو یو سړی
هغه تاسو ترازی تاسو په عقیده نظریه باندې گزار کړي تاسو په عقیده نظریه باندې گزار کړي دا شکوک او شبهات پیش کړي منکرین حیات النبی صلی الله علیه وسلم تاسو تراشي تاسو ته ویل تاسو عجیب خلک یې تاسو توجه شته تاسو عجیب خلک یې تاسو وای انبیا په خپل قبرونو کې ژوند دي تاسو دومره ظالمانی ژوندۍ پیغمبران هم د خاورو د لاندې کړه تاسو دونه ظالمانی ژوندۍ پیغمبران هم د خاورو لاندې کړه ته ورله جواب ورکا ورته مرګري موږ ژوندۍ پیغمبران د خاورو د لاندې کړي نه دي ته په خپل ګستاخه ته په خپل د انبیاء او توهین عقیده او نظریه لري زمان نظریه او عقیده دارا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارکه د جنت د باغونو یو باغ دی زمان نظریه دارا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارکه د جنت د ټوکړو نه یو ټوکړه ده امام بخاری رحم الله دریز امام مسلم رحم الله په سلور سندونو سره حدیث نقل کړي بلکې نن د نبی علیہ السلام د روزي مبارکه په جالۍ باندې لیکل شوی دی ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه نبی علیہ السلام فرمایي زما روزه مبارکه جنت د باغونو نه یو باغ دی زما عقیده داوا چې د نبی علیہ السلام روزه مبارکه جنت د باغونو نه یو باغ د دې سړي چې ردی عقیده د توهین ده د عقیده ګستاخانه ده د نظریه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارکه د جنت د باغونو نه یو باغ نه دی د جنت د ټوکړو نه یو ټوکړه نه ده ها د خاور یو کند ده نعوذ بالله او حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتری رحم الله خپل کتاب کې لیکي وای د انبیاء یو اکرام طریقه داوا چې الله د مرګ نه وروسته جنت ته بولی وي نانوتری صاحب رحم الله فرمایي دا کامل اعزاز نو کامل اعزاز داو چې الله پسې جنت مدینه منوره ته راوستو الله پسې جنت مدینه مبارک المحترمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیثونو انکار وکړو ولی د قران مجید د آیاتونو دغه مفهوم واغستو چې د احادیثونو انکار لازم شو بر المحترمو زمونږ عقیده داوا چې احادیث د نبی علیہ السلام د قران د لپاره شرح او تفسیر دی احادیث د قران نه خلاف نه دي قران د احادیثونو خلاف نه دی بل اخیری خبره کوم جی اخیری خبره قران او حدیث پورا منل دا ایمان دی قرآن او حدیث پورا ایمان منل دا څه دی ایمان دی یو سړی کړه قرآن بعضی آیاتونه منی د بعضونه انکار کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعضی احادیث منی د بعضونه انکار کوي دا ایمان بالقرآن نه دی دا انکار دی د قرآن مجید نه تاسو وګورئ محترمو زه یو مثال درکم مونږ اهل سنت والجماعت وایو د دین اسلام سلور بنیادونه دي د دین اسلام سلور اساس دي مسله ثابتیږي سلور اصولنا اول نمبر کتاب الله دویم نمبر سنت رسول دریم نمبر اجماع د امت سلورم نمبر اجتهاد د مجتهد قیاس شرعي ورته ویل کیږي او د اصول سودی جی اصول سودی سلور اول نمبر قرآن دویم نمبر سنت دریم نمبر اجماع سلورم نمبر قیاس د مجتهد اجتهاد دا سلور اصول دي یو سړی کرا پاسیږي د قرآن مجید د دې سلور اصولونو انکار کوي قرآن وی اطیعوا الله کتاب الله اطیعوا الرسول سنت رسول واولی الامر منکم اجماع الامت فان تنازعتم فی شیء اجتهاد د مجتهد قیاس شرعی تفسیر کبیر کی امام رازی رحم الله لیکلی دي اطیعوا الله کتاب الله فاتبعونی سنت رسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اجماع الامت فاعتبروا يا اولي الابصار ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمای الاعتبار هو القياس قرآن وی اصول سودی سلور دی یو سړی وی اهل حدیث کې دو اصول اهل حدیث کې دو اصول تاسو وای دا قرآن باندې ایمان سو کړه قرآن نه انکار شو احادیث د نبی علیہ السلام اصول سو را کوي سلور را کوي یو سړی وای اهل حدیث کې دو اصول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول موږ صرف قرآن حدیث منو دا په قرآن باندې ایمان شو کړه قرآن نه انکار شو دا په حدیثو باندې ایمان شو کړه حدیثو نه انکار شو موږ وایو قرآن حدیث پورا منل دا ایمان دی د بعضو نه انکار کول په بعضی باندې ایمان راوړل دا ایمان نه دی نن بتاسو ته اهل حدیث دا خبره کوي وابیان به دا خبره کوي ويره موږ وایو چې الله قرآن ومني دی وای نه امام ومني فقه ومني زم نه اختلاف زما په دې خبره کې والله لازم نشتی زما د وابي سره اختلاف په دې مسله ده زم قرآن حدیث پورا ومنه وابي پورا قرآن حدیث نه انکار کوي ما سو کله مخ کې واحد غړي پېښور کې بیان نشو هغه زی وابیان لاړ هغه لاقین ناظم راوستو ول د خبره وکړو اوس موږ سره مناظره کوي ما سره کین ولای وستا ما ورته په مناظره کې ما ته وی تا چې په خبره وکړه ما ورته ما په تراویح په مسله باندې او ما دغه رنګ طلاق ثلاثه درې طلاق په مسله بیان کو په دې خبره کې ول نه په دین کوم
ما ورته په سباندې کې دی وي په تقلید باندې کومه ما ورته وسه کې ول وسنه بیا تاریخ به مقرر کو غیره لپاره به ټیم ولیکو موضوع به ولیکو ما ټیک دا ما کاغذ ورکو ما ورته خپل داوا ولیکا خپل موقف ولیکا دیسلی کی بحث کوي په تقلید باندې په کاغذ باندې لیکي زمونږ د اهل حدیث په نسبت باندې قران او حدیث واجب الاتباع دي یعنی د قران او حدیث اتباع دا واجب د فرض دا ما ورته مرګري دې خبرې کې زما واست اختلاف نشتی اختلاف زما واست په مسله د تقلید کې راغی ته په مسله د تقلید باندې خپل موقف